د هیواد په شمال کې د یو بلې شخړې پای د بلخ د والي د ویان په وینا هغه کورنۍ شخړه چې 3 میاشتې وړاندې د بلخ او جوزجان ولایتونو د دوه کورنیو ترمنځ له یو قتل وروسته رامنځته شوې وه. د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په هڅو او د بلخ والي په منځګړیتوب پای ته ورسېده. دا چې په جوزجان ولایت کې د دوه کورنیو ترمنځ د قتل موضوع رامنځته شوې وه چې یو د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ اوسېدونکي ول او بل د جوزجان اوسېدونکي ول. نو د 3 میاشتو د بلخ ولایت مقام همداراز د کورنۍ چارو وزارت د مشرتابه او دا رقم د نورو چارواکو په منځګړیتوب الحمدلله نن حل او فصل شوه. د دغو دوه کورنیو د پخلاینې په مراسمو کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال د دغه ډول قضیو په حل کې د دغه وزارت د رهبرۍ له نه ستړي کیدونکو هلو ځلو څخه خبر ورکړ او د قومونو او کورنیو ترمنځ د یووالي پر پیاوړتیا یې ټینګار وکړ. نو دا د جناب خلیفه صاحب دغه مسلې ته هغه خصوصي توجه او عنایت ده چې زه په سفر روان لرې کې او بیا ما ته وایي خامخا به دغه مسلې ته ورځې. نو جناب خلیفه صاحب دغه دواړو خو ته سلامونه هم کوي او د سلامونو سره سره د تاسې دغه عفو او د تاسې دا بخشش د خپل ځان لپاره هم اعزاز بولي، د امت مسلمه او د امارت اسلامي لپاره هم اعزاز بولي. دغه راز د بلخ مرستیال او یو شمېر نورو کسانو د مسلمانانو ترمنځ د بخښنې رول مهم وګاڼه او د دغو دوه کورنیو له پرېکړې څخه یې قدرداني وکړه چې دښمني په دوستي تبدیله شوه. کسانی که در اینجا و در همه قسم قضیه که پیش میشه در صلح به هم میآید، در صلح آماده میشه. کسانی که در همین بخش کوشش میکنه با اتفاق با وحدت کوشش میکنه، با هماهنگی کوشش میکنه و صلح میاره در بین مسلمان ها. یک است حتما الله تعالی ای را دوست داره. محسنین را خداوند گفته که والله یحب المحسنین، این الله تعالی محسنین را دوست داره. د یو د یا بل سره شخصي هیڅ خصومت هم نه و، هیڅ مشکل هم نه درلودی، نه به د قتل اراده درلودل، نه به د وژلو اراده درلودل، خو یو تصادفي پیښه وه چې اله العالمین د مابین ته راویستل. هیڅ کله هم سړی دا نه غواړي چې خپل هغه خدا نه خواسته د آخرت مسلې درنې کړي یا د دنیا مسلې درنې کړي، خو لاکن ستا به اراده هم نه وي، الله به دې په تقدیر کې دا لیکلي وي چې دا به درته پیښیږي، ځان نسې بچولی. الحمدلله چې دواړو جانبو په دې کې گذشت وکړي، هم د شهید طرفدارانو هم د بل طرف، او په دې خپلو علماو او مشایخو باندې او په مسؤلین باندې اعتماد وکړي. انشاءالله العزیز امارت اسلامي مسؤلین به ټول په هر وخت په هر قدم کې اولترین چې په دې خدمت کې رامخته کېږي همدا کسان به وي. لکه څنګه چې په دغه موضوع کې ډېر کوشش علماو کرامو مسؤلین وکړي، رب العالمین د نور واقعات نه راولي، که بیا هم تقدیري فیصلې وي او راسي، دغه مسؤلین به انشاءالله ستاسو د ټول ملت په خدمت کې وي. په بلخ ولایت کې د دغه دوه کورنیو شخړه په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د دغه ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست په تیر یو کال کې د څه باندې 8 قومي شخړو د هوارۍ خبر ورکړی و.